د اصحابانو د ایمان د داستان درېیمه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقر الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابان د ایمان د داستان د درېیمې برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. سید جلال زاهد یم، ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. محترم اوریدونکو، موږ په تیره دوهمه برخه کې واورېدل چې اسلامي لښکرو رومي لښکرو ته ماتې ورکړه. د هغوی 1200 تنه عسکر ووژل شول او د هغوی مړي په میدان کې پاتې شول، او همداسې له اسلامي لښکرو څخه 120 تنه شهادت باندې ورسېدل. کله چې رومي لښکر له مسلمانانو ځینې ماتې وخوړله، په دې وخت کې د وژل شوي قمندان رور جرجیش غږ وکړ او خپلو افرادو ته یې وویل خوار شئ، تاسو په کوم مخ هرقل ته ورځئ. زه هېڅکله له دې میدان څخه نه ځم، یا به هم د خپل وژل شوي ورور غچ اخلم او یا به د هغه په سرنوشت اخته کېږم. بالاخره د ده ملګري راټول شول او ټول لښکر بېرته منصب جمع شول. چې کله په خپلو خیمو کې ځای پر ځای شول، یو عربي الاصل نصراني چې قداه نومېده د یزید بن سفیان ډل ته راولېږئ او ورته ویې ویل چې ورشه خپلې تربو ته ووایه چې موږ ته خپل یو مخبر شخص راولېږي تر څو موږ ورسره وګورو چې دوی له موږ څخه څه غواړي. ښه اورېدونکو، نن په درېیمه برخه همدې ځایه شروع کړو. قداه په خپل لاس د مسلمانانو د لښکر لور ته راغی. چې کله مسلمانانو ولیدل، د اوس قبیلې څو اشخاص مخې ته ورغلو او ورڅخه یې وپوښتل چې څه غواړي. ده ورته وویل زموږ قمندان غواړي چې ستاسو له مخورو سره وګوري. د جوړجاړي پر موضوع سره وغږېږي. دوی یزید بن سفیان ته راغلل. د استازي په پیغام یې خبر کړ. ربیعه بن عمیر وویل زه خبرو اترو ته ورځم. یزید ورته ویل زه پر تا ډېر ویرېږم، ځکه تېره ورځ تا د دوی قمندان وژلی. خو ربیعه دا آیت شریف وویل قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ژباړه دوی ته ووایه موږ ته هېڅکله څه ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلی دی. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په هماغه توکل وکړي. خو تا ټولو مسلمانانو دا وصیت کوم چې که غلیم له ما سره غدر کاوه، تاسو به په پوره میړانه همراه ورباندې کوئ. له دې وینا وروسته سمدستي پر خپل آس سپور سو. په بیړه د روم لښکر ته ورغی او د دوی د قمندان د خیمې خواته یې آس ودراوه. قداه ورته وویل د لښکر د سپه سالار درناوی وکړه او له سوارلۍ څخه کوز شه. ربیعه ورته وویل زه له عزت وروسته ذلت نه خوښوم، خپل آس به تل نه تسلیموم او د قمندان د خیمې له دروازې پرته بل ځای نه کوزېږم، او که دغه خبرې نه منل کېږي نو بیرته په خپله مخه ځم. مونږ خو څوک نه و درلېږلی، تاسو په خپله راپسې راغلی یاست. قداه د ربیعه پیغام خپلو چارواکو ته ور دوی په خپلو کې سره وویل عرب زلمی ښه وایي، پرېږدئ هر ځای چې یې زړه وي هلته دې کوز شي. ربیعه د قمندان د خیمې په وره کې وکوز شو. پر 2 تلو کېناست. د آس جلیم یې په خپل لاس کې ونیو او خپله وسله ورسره وه. جرجیس ورته وویل ای عرب زلمیه، زمونږ په فکر تر تاسو بل ضعیف قوم نشته. دا زمونږ په فکر کې هم نه راګرځي چې تاسو دې له مونږ سره جګړه وکړئ، خو تاسو دا راته ووایاست چې تاسو له مونږ څه غواړئ. ربیعه ورته ویل مونږ له تاسو څخه دا غواړو چې زمونږ دین ومنئ او کلمه ووایاست. که دا درته منظوره نه وي نو له خپله لاسه مونږ ته په سر ټیټۍ باندې جزیه راکړئ، او که دا هم نه منئ نو بیا له جګړې پرته بله لار نشته، د تورې په څوکه به پرېکړه سره. جرجیس ورته وویل تاسو ولې لومړی له پارس سره جګړه نه کوئ او زموږ دوستي مو ولې هېره کړې؟ ربیعه ورته وویل پر تاسو له دې عمله پیل کوو چې تر فارسیانو لومړی تاسو را سرمه یاست، او خدای جل جلاله موږ ته په خپل کتاب کې همداسې امر کړی او راته ویلی دی. دا آیات کریمه یې ورته ولوست.
عليكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ژباړه: اے مومنانو، د حق له هغو منکرانو سره وجنګېږئ چې تاسو ته نږدې وي او باید هغوی په تاسو کې کلکوالی یعنی زیږوالی ومومي او وپوهیږئ چې الله د پرهیزګارانو ملګری دی. جرجس ورته وویل: آیا دا دې نه ده خوښه چې ته له موږ سره پر دې خبره روغه جوړه وکړې چې موږ ستاسو هر جنګیالي ته 100 دینار او 10 پیمانې خوراکه درکړو او ته دا را سره ولیکې چې په راتلونکي کې به نه تاسو له موږ سره جنګ کوئ او نه موږ له تاسو سره. ربیعه ورته وویل: دا هیڅکله نشي کېدی، موږ له دې دروغ خبرو پرته بله نه منو چې یا به اسلام منئ یا به ججه ورکوئ او یا به پرېکړنده جګړه کیږي. جرجس ورته وویل: کله سره تر پایه هلاک شو هم د اسلام منلو خبره خو ناشونې ده، ځکه موږ د خپل دین بدیل نه وینو او د جزیې یعنی ججې تر ورکولو مرګ راته اسانه ده. تاسې تر موږ د جنګ مینوال نه یاست، ځکه په موږ د واکمنو زامن پاخه ویشتونکي جنګیالي او ستر قمندانان شته. جرجس خپلو نوکرانو ته غږ وکړ: ورشه ماته د انجیل متخصصین راوله تر څو له دې کوچي سره مناظره وکړي. هرقل ته دې لښکر سره یو ستر دیني عالم هم لیږلی و چې د دوی په دین کې پوره مهارت درلود. نوکرانو هغه راوستی چې هغه کېناست. جرجس ورته وویل: ای پلاره، له دې سړي څخه د دوی د تګلارې او د دین په اړه پوښتنې ګرویزنې وکړه. رومي پوهانو وویل: ای عربي وروره، زمونږ په انجیل کې راغلی چې لوی څښتن به له حجاز څخه یو عرب نبی را پاڅوي چې په قبیله به قریش او د هاشمیانو له کورنۍ څخه به وي او اسمان ته به یې څښتن بیایي. آیا دا خبره سمه ده؟ ربیعه ورته وویل: هو بالکل سمه ده او دغه خبره لوی خدای جل جلاله په قرآن کریم کې دا راز بیان کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ژباړه: هغه ذات پاک دی چې یوه شپه خپل بنده له مسجد حرام څخه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوته. د هغه چاپیریان مو برکتي کړی دی چې خپلې ځینې نښانې به وګورو یعنی وښیو. په حقیقت کې هم هغه یعنی الله جل جلاله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. هغه په ورته وویل: زمونږ په کتاب کې دا شته چې د رمضان د میاشتې په نامه به یوه میاشت روژه ورباندې فرض کیږي. ربیعه ورته وویل: دا هم شته. وروسته خدای جل جلاله په دې اړه په قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ژباړه: رمضان هغه میاشت چې په هغه کې قرآن کریم نازل کړل شوی دی چې د انسانانو لپاره له سر تر پایه هدایت دی او داسې څرګندې لارښوونې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بېلونکي دي. رومي پوه بیا ورڅخه وپوښتل: زمونږ په کتاب کې دا هم راغلی دی چې د دوی د یوې نیکي به 10 ګونه بدله ورکول کیږي. ربیعه ورته وویل: دا هم سمه ده. خدای جل جلاله په دې اړه داسې فرمایلی دي: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ژباړه: څوک چې د الله حضور ته له نیکي سره راشي د هغه لپاره 10 برابره ثواب دی او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همهغومره بدله ورکړل شي څومره چې هغه بدي کړې دی او پر هغوی به ظلم ونه کړی شي.
رومي په بله پوښتنه ورڅخه وکړه، موږ ته په خپل کتاب کې ویل شوي چې دا نبي خپل امت ته پر ده د صلوات ویلو امر کړی دی. ربیعه ورته وویل هو، موږ ته خدای جل جلاله په خپل کتاب کې داسې فرمایلی دي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ژباړه: الله او د هغه فرښتې په پیغمبر کریم صلی الله علیه وسلم درود وایي. ای مومنانو، تاسې هم پر هغه درود او سلام وایاست. رومي پوهان د ده خبرو ته حق پک پات شول او خپل قمندان ته یې وویل رښتیا هم چې حق له دوی سره دی، خو دغه وخت یو نوکر قمندان ته غږ ورکړ ستا ورور همدې شخص وژلی. قمندان چې دا خبره واورېده له ډېره قهره یې سترګې سرې شوې او دا یې زړه و چې پر حضرت ربیعه باندې حمله وکړي، خو حضرت ربیعه ژر خپلې تورې ته لاس کړ تر دې وړاندې چې جرجیس برید ورباندې وکړي او ویې وژني. پر خپل اس سپور شو او رومي قمندان آن هڅه وکړه چې ورپسې ورسیږي او ویې وژني، خو د مسلمانانو د لښکر قمندان یزید بن سفیان چې دا حال ولید پر خپلو زړورو سپرو یې غږ کړ چې د خدای دښمنانو ستاسې د ملګرو سره غدر وکړ، پس غر د مرستې ته ور ودانګئ. اسلامي سرتیرو برید ورباندې وکړ، دواړې ډلې سره ګډې واډې شوې. رومیانو دا ځل له عربو سره د جنگ پر میدان استقامت وښود. دوی دواړه ډلې پر خونړۍ جګړې بوختې وې چې د شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه یعنی د نبي د وحی لیکونکی په مشرۍ د اسلام لښکرو یوه تازه دمه دسته راورسېده. مسلمانانو چې کله خپل تازه دمې ملګري ولیدل پر دښمن یې پرېکنده حمله وکړه او د دښمن د جنګیالیو په ککریو یې د تورو ګزارونه وکړل. حضرت امام واقدي رحمه الله وایي ما ته دا خبر راورسېدلی دی چې رومیانو له 8,000 کسیز یو هم نجات ونه موند، ځکه شام له تبوک څخه ډېر لرې و او په تښتېدلو جنګیالیو پسې د اسلام سرکندونکو پر خپلو تیزو آسونو ورغلل او ځای پر ځای یې ووژل. اسلامي سرتیرو د شرحبیل بن حسنه په مشرۍ کې راغلو مسلمانانو مرسته وستایله او وروسته د مات خوړلې دښمن خیمې تورې او د غنیمت نور مالونه راجمع کړل. وروسته یزید بن سفیان پرېکړه وکړه چې غنیمت به ټول حضرت ابوبکر ته لیږو. ټول په دې پرېکړه راضي شول. له وسلې پرته یې نور ټول مالونه د شداد بن اوس په مشرۍ کې چې 500 سپاره ورسره وو مدینې منورې ته واستول. مال چې کله مدینې رسول ته ورسید او مسلمانانو ولید نو د تکبیر، تهلیل، صلوات په چیغو یې د بریالي لښکر غنیمت راوړونکي بدرګه کړل. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله د شداد بن اوس او ورسره ملګرو په بیرته راتګ خبر شو ډېر زیات خوشحاله شو. دوی له رسېدو سره سم د خلیفه حضور ته ورغلل، د فتح زیری ورته واوراوه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خدای جل جلاله د خوښۍ سر پر ځمکه کېښود او له دې سره سم یې د مکې اوسېدونکو ته لیک واستاوه. جهاد کولو ته یې راوبلل چې لیک پر لاندې مضمون لیکل شوی و: بسم الله الرحمن الرحیم. د ابوبکر له لوري د مکې مکرمې اوسېدونکو ټولو مسلمانانو ته د واحد او لا شریک خدای جل جلاله حمد او پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر درود ویلو وروسته ما جهاد او د شام فتح ته خلک هڅولي. له تاسو ټولو مسلمانانو څخه هم رغنده غوښتنه کوم چې الله جل جلاله د امر امتثال ته د ژر راوړاندې شي، ځکه الله جل جلاله فرمایي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ژباړه: که سپک یاست که درانه یعنی غزا ته ووځئ او د الله جل جلاله په لار کې خپلو مالونو او خپلو سرونو سره جهاد وکړئ. دا ستاسې لپاره ډېره ښه ده که پوهیږئ. دا آیت ستاسو په اړه نازل شوی او تر هر چا وړاندې تاسو د کولو حقدار یاستئ. کار ته به لومړی هغه څوک تیاریږي چې د خدای جل جلاله د دین پلوي کوي او څوک چې ځان قربانولو ته تیار نشي خدای جل جلاله د هغه هیڅ پروا نه کوي. او خدای جل جلاله یو ستر او غني ذات دی. د جنت کټلو ته تلوار وکړئ، هغه جنت چې ډېرې ښې میوې دي او څښتن د مهاجرو او انصارو لپاره راسته کړی. څوک چې د دوی لاره اختیار کړي
هغه بل اولیاء الله څخه شمار شي. خدای جل جلاله زمونږ مرستندوی او ښه واکداره ده. پر لیک یې خپل مهر ولګاوه او عبدالله بن حذافه ته یې ورکړ. نوموړی لیک راواخیست، مکې ته راغی او د مکې په هستوګنو کې چیغه وکړه. هغه ورته راغونډ شول. نوموړي د خلیفه لیک ورته وسپاری. دوی لیک د محمد رسول الله ملګرو ته ورواوراو او حضرت سهیل بن عمر، حارث بن هشام، عکرمه بن ابي جهل وویل مونږ د دې داعي غوښتنې ته لبیک وایو او د خبره مو پر سترګو قبوله دی. حضرت عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنه وویل مونږ په لا ترڅو ځنډ کوو، زمونږ ځینې ملګري تر وطنو تیر شوي، که په اول قطار کې نه یو تللي نو په نورو پاتې ملګرو کې خو باید ولاړ شو. درځئ کېدای شي خلیفه مونږ تر نورو وړاندې ولیږي. حضرت عکرمه بن ابي جهل له بني مخزوم قبیلې سره راوخوځېد. حضرت حارث بن هشام هم د دوی ملګری شو. د مکې مکرمې له هستوګنو هم 1500 تنه جنګیالي ورسره مل شول. حضرت ابوبکر طائف ته لیک واستاوه. له هغه لوري هم 400 کسیزه لښکر راغی. امام واقدي رحمه الله وایي د همدې لښکر لومړی ځل سعید بن خالد بن عاص چې یو تان زلمی و قمندان وټاکل شو. له دې امله چې نوموړی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته راغلی و او ورته ویل ای د خدای جل جلاله د رسول خلیفه، ستا زړه چې زما پلار ابو خالد ته د لښکر قمنداني پر غاړه ورکړې او ستا د لښکر امیر شي، خو خلکو خبرې پکې وکړې او تا بیرته هغه مهال معزول کړ چې نوموړی بیرته راوګرځېد، خو بیا هم هغه تر اخره د لښکر یو زړور سرتیری و او ستا له امره یې سرغړونه ونه کړه. آیا دا ځل نه ده خوښه چې د دې لښکر امیر ما وټاکي؟ قسم په خدای جل جلاله چې نه ستړي کېدونکی امیر به یم او له مقابلې څخه به ستړی نه شم. سعید بن خالد چې دا مهال یو ښکلی تان زلمی و خو تر پلار ښه سپور او جنګیالی و. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیرغ ده ته ورکړ او د عربو د 2000 کسیزه لښکر مشر یې وټاکه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د سعید بن خالد خبرې واورېدې او امارت یې له ده سره وړ ونه باله، نوموړي ته دا ټاکنه ناوړه وبرېښېده. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ورغی او ورته ویل ای د محمد صلی الله علیه وسلم خلیفه، تا دا بیرغ سعید بن خالد ته ورکړ، هغه دې پر داسې اشخاصو امیر وټاکئ چې تر ده ښه دي. د بیرغ ورکولو پر مهال تا له ده څخه واورېدل چې ویلې د دښمنانو دې پزې سپیرې وي. قسم په خدای جل جلاله ته هم ښه پوهېږي چې په هغې خبرې له ما پرته بل څوک نه و مراد، او قسم په خدای جل جلاله چې ما د ده په پلار کې هېڅ هم نه دی ویلی. امام واقدي رحمه الله وایي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دوه کې حیران شو. دا یې هم غوره ونه بلله چې بیرغ بیرته ورڅخه تسلیم کړي او دا هم ورته ګرانه وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه مخالفت وکړي، ځکه چې د ده خیر غوښتونکی ګران ملګری او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر وړاندې د ستر مقام درلودونکی شخص و. نوموړی حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورغی او خبره یې ورسره مطرح کړه. عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویل پلاره، ته پوهېږې چې عمر د دین مرستندوی او د خدای جل جلاله د لارې سړی دی، له مسلمانانو سره یې په زړه کې بغض او کرکه نه لري. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د عایشې خبره ومنله. از دلدوسي یې راوبلی او ورته ویل ولاړ شه سعید بن خالد ته ووایه چې موږ ته بیرغ بیرته راکړي. سعید بن خالد بیرغ بیرته ورته وسپاری، ویل هر چیرې او هر څنګه چې وي زه به د ابوبکر تر بیرغ لاندې جهاد کوم، ځکه ما خپل ځان د خدای جل جلاله په لار کې وقف کړی. امام واقدي وایي حضرت ابوبکر رضی الله په دې فکر کې و چې د همدې ډلګۍ مشري به چاته وسپاري. حضرت سهیل بن عمر، عکرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام رضی الله عنهم اجمعین بیرته ورستانه شول او ورته ویل تاسو ګواهان یاست چې موږ خپل ځان جهاد ته وقف کړی، هېڅکله له جهاد نه ګرځو. حضرت ابوبکر رضی الله عنه دعا ورته وکړه او ویل ای خدای جل جلاله ته دوی خپل بهتر هدف ته ورسل کړي. وروسته عمر بن عاص راوغښتی، بیرغ یې ور تسلیم کړی او ورته ویل ته مې د دې لښکر امیر وټاکلی چې د مکې، طایف، حوازین او بن کلاب له سرتیرو نه ترکیب شوی دی. ته د فلسطین سیمې ته ولاړ شه، د ابو عبیده اطاعت او مرسته کوه، د دوی له مشورې پرته یوه پرېکړه هم مه کوه. زه الله جل جلاله دې ستا او د دوی مل شي. لیکن عمر
ابن عاص حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ته راغی او ورته ویل تا ته دښمن پر وړاندې زما میړانه او په جنگ کې استقامت در معلوم ده. که ته له خلیفه سره خبره وکړې او ما په ابو عبیده باندې امیر وټاکې ډېر به ښه وي، ځکه تا ته دا هم در معلومه ده چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې څومره قدر درلود. زما دا زړه ده چې دا ښارونه خدای جل جلاله زما په لاس فتح او دښمنان یې هلاک کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زه ستا خبرې نه ردوم او نه په دې اړه له خلیفه سره خبر کوم، ځکه تر ابو عبیده لوړ بل امیر نسته. زمونږ پر وړاندې ابو عبیده تر تا لوړه مرتبه لري، دی تر تا ښه سابقه لري. د ده په اړه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابو عبیده د امت امین دی. عمر ابن عاص ویل په دې د ده رتبه نه ټیټېږي چې زه پر د امیر وټاکل شم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل خوار چې ته په خپله خلو سر ریاست او امارت غواړې، له خدایه وویرېږه، د آخرت له شرف او د خدای جل جلاله له رضا پرته بل څه مه غواړه. عمر ابن عاص وویل خبره همدغسې ده لکه ته چې وایې. وروسته یې خلکو ته د تللو امر وکړ. د مکې بن کلاب، حوازن او طائف سرتېري د ده تر قمنده لاندې روان شول. مهاجر او انصار له دې امله پاتې شول چې له ابو عبیده سره پرېکړه شوې وه چې ورسره ځي به. عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه تصدیق رضی الله تعالی عنه وصیت. عمر ابن عاص د جنگ محاذ ته روان شو. حضرت ابو درداء وای زه د عمر په ډلګۍ کې وم، د ابوبکر هغه وصیت راته یاده چې ده ته یې کاوه. خلیفه ورته وویل په پټه او ښکاره دواړو کې له خدای جل جلاله وویرېږه، په خلوت کې له خدای جل جلاله نور حیا کوه، ځکه ده ته هر عمل څرګند ده. ته پوهېږې چې ما پر داسې اشخاصو امیر ټاکلی یې چې تر تا ډېر غوره دي. ته د آخرت لپاره کار کوونکی شه، هر عمل د خدای جل جلاله لپاره کوه، له خپل لښکر سره د پلار په څېر سلوک کوه، د لارې په اوږدو کې اساني ورسره کوه، ځکه په دوی کې ضعیفان شته. خدای جل جلاله د خپل دین مرستندوی دی تر څو یې پر ټولو ادیانو لوړ کړي. که څه هم مشرکان دا نه خوښوي، خپل لښکر د یزید او شرحبیل په لار مه بیایه، بلکې ته د ایلیا په لور وخځېږه تر څو فلسطین ته ورسېږي. خپل جاسوسان لیږه تر څو د ابو عبیده خبر درته راوړي. که هغه کامیابه و ته د فلسطین په خوا کې وجنګېږه، او که هغه نورو سرتېرو ته اړتیا درلوده بیا یو په بل پسې دسي ورسېږه. د عکرمه بن ابي جهل، سهیل بن عمر، حارث بن هشام او سعید بن خالد خاص خیال ساته. پام چې په کوم څه پسې میلیږلی یې له هغه ستړی نه شې، له سستي به ځان ژغورې او دا به نه وایه چې ابن قحافه د دښمن مقابلې ته رالیږلی او زما جګړه له وسه نه ده ورسره پوره. ای عمره تا موږ په ډېر محاذونو کې لیدلی یو چې به د دښمن له لښکر سره مخامخ شو، تر دښمن به موږ څو ځله کم وو. د حنین د جګړې پر مهال تا ولیدل چې خدای جل جلاله موږ ته څنګه بری راکړ. عمر ابن عاص ته پوه شه چې د بدر ګټونکی مهاجر او انصار ستا د لښکر برخوال دي، د دوی حق وپېژنه او درنښت یې کوه. د عمارت له کبله ځان مه لوړ ورباندې بوله او شیطان ته پر خپل ځان غلبه مه ورکوه، او داسې مه وایه چې زه ابوبکر له دې عمله د دوی پر سر مشر ټاکلی یم چې تر دوی بهتر یم. پام کوه چې د نفس په دام کې ایثار نشي او ځان د دوی یو فرد ګڼه. په هر چاره کې د ده مشوره غواړه. له لمانځه سره پام کوه، کله چې د لمانځه وخت راشي اذان کوه، هیڅ لمونځ بې اذانه مه کوه. اذان هم دومره په لوړ غږ کوه چې ټول سرتېري اوري. وروسته راوړاندې کېږه، په هغه چا سره لمونځ کوه چې له تا سره یې ډېر لمونځ کول زړه غواړي. که چا ځانګړی لمونځ کو هم درست ده. له دښمن سره ډېر پام کوه، ملګري په پیره کولو امر کوه او ته هم کله کله ورباندې ګرځه. د شپې تر ډېرو له ملګرو سره کښېنه، له دوی سره ګډه ناسته کوه. د چا راز مه افشا کوه. له دښمن سره چې کله مخامخ شي د الله ویره په زړه کې درګرځوه. ملګرو ته چې کله وینا کوې باید چې لنډه وي. خپل ځان تر هر څه اول اصلاح کړه. رعایت به خدای جل جلاله په خپل اصلاح کړي. امیر به د هغه څه ځواب د خدای جل جلاله ته یوازې ورکوي چې رعایت سره څه چلن کړی وي. ما ته پر مختلفو قبیلو امیر وټاکلی. د هرې قبیلې په خصوص ډول خاطر ساته. ته له دوی سره د یو مهربان پلار په حیث چلن کوه. له عسکرو سره په تګ کې مرسته کوه. دستې تر ځان وړاندې کړه او ته یې تر شا ځه. د خلکو د غوښتنو تابعداري مه کوه. له دښمن سره چې مخامخ شي صبر کوه. راشاته کېږه مه، دا ستا لپاره فخر دی. ملګري د قرآن کریم په ویلو سره مه کوه او له دې ساته چې د جاهلیت د دورې پیښې سره بیان کړي، ځکه دا په دوی کې کرکه رازرغونه کوي.
چې د دنیا پر رنګینیو باندې مه دوکه کیږه او هڅه وکړئ چې د خپلو اسلافو پر پلو ولاړ شئ، له هغو امامانو جوړ شئ چې خدای جل جلاله یې په قرآن کریم کې ستایي او دا آیات شریف یې ورته ووایو. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ژباړه او موږ هغوی لارښوونکي وګرځول چې زموږ په امر سره یې لارښوونه کوله او موږ ورته د وحي په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت وکړ او هغوی زموږ عبادت کوونکي ول. د اصحابانو د ایمان د داستان